چې د رزق په طلب دي ناخبره د روز و شب دي دا دوه پاڼې د ګلاب دي که د چا ګل رنګه لب دي د تعظیم تمه د چا کړې چې معظم دي بې ادب دي دا خوږې شونډې د یار دي که کجورې د یثرب دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا په روحستان ټي وي کې زه شهاب الدین خیام تاسو ته په یو نوي مرکه کې مخاطب یم. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یې، د صحت په جامه به یې. ګرانو مینوالو، نن ما سره په څنګ کې ناست د اشنغر د سیمې تکړه شاعر، استاد شاعر، په بلا ټولنو کې پاتې شوی شاعر شاکر الله چې په ادبي دنیا کې په مجروح صاحب باندې پیژندګلو لري. د هغوی د والد محترم نوم رضا خان دی او پیدایش یې په غزګي میرات تورنګزی کې په اولني یعنې په لومړی مای باندې په 1966 کې شوی دی. د هغوی تعلیم چې کوم دی هغه پرمرۍ د غزګي نه کړې ده، 10مې تورنګزی نه یعنې 12مې د تنګي نه کړی دی. پیشه یې د مګس باني د اولني ټولنه کې قدم کېښودی او د هغه اکبر پښتو ادبي جرګه عمرزی وه. جلبل اشنغری دی، سراج باچا دی چې نن زموږ سره هغوی نشته دی، ګوهرعلي ګوهر صاحب دی، داسې بلا ملګري ادبي ملګري لري. راځو د هغوی نه به هم څه پوښتنې کوو او څه شعرونه به ترې هم اورو. مجروح صاحب په پروګرام کې تا هرکلی وي. شخاب صاحب ډېره مننه ستاسو د اجمل خوږمن صاحب د اسپایان او د روحستان ټي وي چې تاسو موږ له وخت راکړه او راغلې او موږ سره مرکه وکړه. مننه. مجروح صاحب، ژوند څنګه روان دی؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند تېرېږي، که سخت وي او که پوست وي، که اسان وي که ګران وي، خو په بسمه مزه مده تېرېږي. ژوند په امیدونو پرمختګ کوي او خیر ودي او که بدې ورځې نو ورو ورو تېرېږي. په کتاب خو به وروسته خبرې کوو، کتاب روان دی، هغې ورته مبارکي هم وایو. خو تر دې دمه چې تاسو کوم ژوند تېر کړو په ادبي دنیا کې، لا روان دی، دوامداره دی، ژوند روان دی، تېرېږي. نور ملګري هم راځي، ینګ کول هم راځي. د دې خپل ادبي ژوند نه څومره مطمئن یې؟ په دغې اړه را سره څه خبرې وکړئ. روان دی، خو لکه څنګه چې د ابتدا نه موږ ادب ته رالو، هغې وخت کې د ادبي ژوند کومه مزه وه، کم خوند او کم اتفاق او ورورولي وه چې د مشاعرو به هم په خطونو بلنه وه، نو ډېر مزېدار و. هغې دور شاعري ساده شاعري وه او زیات تر انحصار په رباعي او په غزل باندې و. او د دې دور یا چاربیته به پکې څه ملګرو لیکله، اوس هم لیکي چې کوم جمدي دي. او د دې دور شاعري زما په خیال داسې رنګینه شاعري ده چې موږ هم ورته پسخېږو خو کولی یې نه شو. یاره خیام صاحب د شاعرۍ سړي طالب پته ولګي چې دې مسافر شي او لږه د خپلې صوبې نه بار لاړ شي او پښتانه وي، نو ده ته بیا د شاعرۍ قدر معلوم شي چې د شاعرۍ په وجه رما څونه خلک قدر کوي. او په دې معاشره کې زموږ د چارپیرچل کې هم داسې خلک شته دی چې هغه اوس هم د شاعرانو قدر کوي. داسې ملګري پکې شته، هغوی وایي که زموږ وس کېده نو موږ به بغیر شاعره ګرځېدو نه او دله به هم تنخواه ورکوله. او داسې خلک هم شته دی چې نفرت هم ترې کوي. لکه انګار صاحب یو قطعه ده چې شاعر خو هر چاته د کار ښکاري خو خپلې ښځې ته اوزګار ښکاري. نو که د بار خلک هم قدر هم کوي، ډېر خلک هم کوي، موږ سره په هر څه کې ډېر امداد هم کوي، خو کور چې مسله دا ده چې داسې فضول کار دی که نه. تاسو خو ډېره ښکلې خبره وکړه. خو تر دې دمه چې موږ تاسو چې ما څومره هم اورېدلي یئ، مینوالو څومره اورېدلي یئ، نو ستاسو شاعري خوښوي ښه کافي حده پورې. خو که زه ستاسو سنجیده شاعرۍ ته ګورم نو د هغې سنجیده شاعرۍ اصطلاحات او یا داسې دغه نور اړخونه چې ګورو سنجیده شاعري هغه ښه بیخي په طول پوره ده. خو تاسو چې څومره پیژندګلو په ادبي دنیا کې لرئ نو تاسو په د مزاح د طنز او مزاح په شاعرۍ باندې پیژندګلو لرئ. نو آیا صاحب خبره داسې ده که موږ مشاعرو له لاړ شو، که ادبي مشاعرې که ولسي مشاعرې وي، نو موږ چې سټیج ته ودرېږو نو سراج باچا خبره وي که ته سنجیده هم څوک څه وایي نو خلک وایي چې جوړ دی مزاحیه وایي. زموږ نه سنجیده څوک څه اوري نه،
که موږ ورته وایو نو هغوی وایي جوړ دا د مداخیه څه وایي. نو دغه وجه ده چې زموږ نه غوښتنه د مداخیه کېږي، نو زموږ سنجیده شاعري ټوله پټه ده. حالانکې زما مداخیه شاعري د سنجیده شاعرۍ په نسبت ډېره کمه ده. زما خو خپل ځاني دواړه خوښې دي، سنجیده مې هم خوښه ده او مزاحیه مې هم خوښه ده. خو مزاحیه خو بعضې وخت موږ د قاره ولیکو، معاشره کې داسې څه ووینو نو هغه بعضې وخت پکې لږ ورپسې نور هم لاړ شو. او سنجیده خپل ځای دی او د مزاحیه خپل ځای دی. خو نن سبا دور چې دی نو زما په خیال د سنجیده نه مزاحیه شاعري زیاته. مجروح صاحب بله پوښتنه دا کول غواړم، بلکې دوه پوښتنې. یو خو راته د خپل استاز په باره کې ووایي چې متاثر یې داسې لکه کوم شخصیت هم خوښ دی، په مزاح کې هم کوم شخصیت خوښ دی، په طنز او مزاح کې، او په سنجیده شاعرۍ کې هم کوم شاعران خوښ دي؟ په خیام صاحب طنز او مزاح کې خو زه د عبدالستار بمبار نه متاثره وم او شاعري هم تقریبا د هغوی په لیول باندې کوم. او طنز او مزاح کې هم د خوښې شاعران چې دي د عبدالستار بمبار دی، شمشاد انګار ملګری هم دی چې دنیا یې پېژني او ښه طنز او مزاح استادان شاعران. سنجیده شاعرۍ کې بل هم ملګري دي، لکه مونږ چې شاعرۍ ته رالو شروع کړه نو جلبل اشنغري نه متاثر وو، د سراج باجا نه متاثر وو، نور داسې بلا ملګري وو. او بل هغه ټیم کې جلبل اشنغري ته به بلبل اشنغر هم وی، نو کم کلام به یې وی نو د هغې نه به هم ډېر خوند هم اخیست او نور به متاثره کېدو. اول خان رسوا صاحب چې تقریبا ما ته یې وی د اوږدو کرښو کلام مه لیکه، د لنډو لیکه که نه. نو ما بیا لنډ بخر ته د هغه په وینا باندې رجوع کړه، په لنډ بخر او غزل باندې کار شروع. مینوال سره څه شریک کوي، دغه غوښتنه مینوال هم کوي، ستاسو چې کوم غوښتونکي دي اورېدونکي دي د هغوی سره څه شریک کوي؟ بوتلو خپل محبوب تاله مکان ته ځان له بوتلو، ما بنده جز له وس خو د مکان را، او ربه تا که خپله عشق کړي نه وي خوله مې ماته شه که ما ووې جانان دی. په بلخا زړونو قایم یې سلسنت دی، محبت خو به منې چې محبت دی، او د انسان فطرت خو اس ورته ښکارېږي، بدل کړی یې اورونو له فطرت دی. دا په ستې نه ځان روب دی، خیال چې بره په پلک دی، دا چې ما په کاڼو اولي ورسره د چا کومک دی، په لیدو مې غم زیاتېږي سم زخمونو له نمک دی، که د ګل اسې زیبا دی خو د ګل اسې نازک دی، زړه له ډاډ په دغې ورکم خیر دی پوی به شي الک دی. د زړه کیفیت بل شانتی دی، نن مې د زړه کیفیت بل شانتی دی، نن مې خوشحاله طبیعت بل شانتی دی، شکر دی شکر ربه ستا شکر دی، نن دی په ما عنایت بل شانتی دی، عقل مې اوس غلوم خو کار ونه کړي، پټ دی ارڅه کې حکمت بل شانتی دی، که غرونه ګناهګانې لرم خو ستا کرم او رحمت بل شانتی دی، منم د مور مینه ثاني نه لري خو دا لا ستا عقیدت بل شانتی دی، په عرض یې روح دی د ښایست ختمه ده، ښایسته انسان په صورت بل شانتی دی، ویل کائنات دی د ښایسته ډک دی خو مزین دی جنت بل شانتی دی، پوهه زما یې احاطه نه کوي ستا د لویۍ له قامت بل شانتی دی، او ډېر درنه غواړي بې دیدار د روضې مجروح شاکر له عجلت بل شانتی دی. پوښتنه چې کولی نشو د خپل ځان پوښتنه، څه به موږ وکړو د جانان پوښتنه، او د محبت ډیوې مو ګل شوې لاړې پرېښوه انسان چې د انسان پوښتنه، دا هر یو خالی په ماضي ورړی وکړو د چا د پاکستان پوښتنه، خود بم توهین رسالت کیږي موږ چې ونه کړه د سلمان پوښتنه، په داسې دشته او زهرا کې د زړګي خوښه وه، ګینې زما چرته کې دلته بندګي خوښه وه، په داسې دشته او صحرا کې د زړګي خوښه وه، ګینې زما چرته کې دلته بندګي خوښه وه، او زړګیه اوس دې د امید سوري ته څه له تښتې، زړګیه اوس دې د امید سوري ته څه له تښتې، چې د اجر سرو غرمو کې زندګي خوښه وه، او ستا د سنګل د خوب ارمان به په زړه ګور ته یوسم، ستا د سنګل د خوب ارمان به په زړه ګور ته یوسم، زه څه خبر وم چې سنګل دې د منګي خوښه وه.
واه مجروح صاحب ډېر اعلی. مجروح صاحب که خوښه مې وي نو ستاسو چې کومه پېژندګلو ده طنز او مزاح هغه به درنه هم اورو، نو مینهوالو ته دغه طنز او مزاح څه شعرونه هم ډالۍ. انتظار مې سترګې سپینې شولې، او په انتظار مې سترګې سپینې شولې، واده دې سر اخریبانې له راشه، او شاکر بدکار نه دی بدنام دی هسې، یریږه مه جانانه شپې له راشه. نو د دې بیا خلکو به تپوسونه کول، نو جواب مې ولیکه چې پتلو راتلو مینه زیاتېږي خلک داسې وایي، پتلو راتلو مینه زیاتېږي خلک داسې وایي، وخت قیمتي دی که ډېر نه وي او لازې له راشه، او زما ته یو څه مطلب دا ښکلي تی بل څه اخلي، اوس شاته دا نه ویم زمونږ ځای ته شپې له راشه. او بله قطعه ده چې د 12 لک بکسو جوړې، د 12 لک بکسو جوړې، ویښتو کې لار په څه ترتیب وباسي، او بس ایزیلوډو له زما اشنا دی او د ملا نه ټقې یې رقیب وباسي. څه شعرونه دي چې تا چې وې شپه ده ما وې شپه ده اشنا، تا چې وې شپه ده ما وې شپه ده اشنا، نو کته دې بیا ولې کږه ده اشنا، او تا چې وې راوړه درله راوړې مې دي دغه انګور او دا کیله ده اشنا، نو کله دې کیک کله پیسټري خوښه وي، اوس دې لا خوښه رسګوله ده اشنا. راځه چې نن د خټي خواله لاړ شو، تیکو کې څه ښکلې مزه ده اشنا، تا ویلي جوس ښه دی، تا ویلي جوس ښه دی، تا وی پیپسي ښه دی، پیپسي به وڅکو، تیکو پسې خو ښه قهوه ده اشنا، ما ویلي جوس به وڅکو زړه به یخ کړو، تا وی چې ښه پالوده ده اشنا، ښار ته سبا له به چکر ووهو، اوس خو ګرمي د سره غرمه ده اشنا، که چېرته راغلې درله در به کړم او ښه بارملکي سپری را سره ده اشنا، درله لال به کړم که راغلې چېرته، او د پارمي غوښه خوږه ده اشنا، او بیا چې رقیب سره دې ونه وینم زما شاکر دا فیصله ده اشنا. ګرانو مینهوالو دا و شاکر الله مجروح صاحب چې موږ ته په هر اړه باندې شعرونه واورېدل. هیله ده چې ستاسو به خوښ شي. د دوی د کتاب په باره کې به په بل پروګرام کې بیا خبرې اترې کوو. مال اجازت راکوئ. د الله په امان.